بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه دوستانو ملګرو، تاسو ما سره دا سرو یختو ولا او داسې خستهونه الګ ګوري. دا اظهار حسین د سواد سره تعلق لري، خو اصل کې د بدر منیر نوسه دی. بدر منیر یقینا چې زموږه ینګ چې کوم جن غدي او ته په پته دومره نه وي، خو کاغو پلاران نکانو ګوري نو بدر منیر یو ډېر غټ نوم او ډېر لوی اداکار شمرل کېدو چې ډېرې وډونه هم اخیستل شي، او چې بدر منیر نه وی نو یو فلم به نه چلېده، سینمو باندې به ډېر زیات رش و. د بدر منیر ته به انتظار و، ډېر غټ نوم یې پیدا وکړی او ډېر د شپېتو کالو مو، خو بیا به د هغه د ینګ کس رول پلی کولو او ډېر زیات مشهور شو. په دې حوالې سره دغه نن دغه چې کوم تاسو ما سره ګورئ اعزاز حسین دا به تاسو سره تعارف هم وکړي چې د نیکه په حوالې سره دې ته څنګه هلته وخت کې فیل کې د کورنۍ څنګه ده، د بدر منیر نور څه صورتحال دی، په دې ټول باندې خبره کوو. د حسین لږ خپل تعارف وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما اظهار احمد نوم دی، زه سوات یم او د تاسو څنګه نور تعارف تاسو کو، خو زه د بدر منیر نوسه یم او دلته هغه چې په خپله زموږ چې کوم کلی دی شاګرام، د هغې اوسېدونکی یم. بدر منیر چې کوم و هغه هم د شاګرام چې دی هلته پیدا شوی، د هغې د پلار نوم چې هغه یاقوت استاد و چې کوم په خپله یو لوی عالم و. نو د هغه په خپله پلار یې عالم و. عالم و جي. نو دا څنګه لاړو؟ تا څه کیسې اورېدې؟ هغه ټیم تا خو نه و لیدلی خپله نیکه؟ جی مونږ ډېر واړه، زه تقریبا هغه وخت کې 3 کالو مو چې وفات شوی، مونږ یې لیدلي خو مونږ نه و لیدلی. نو څنګه مور دې څه کیسه کوي چې دا څنګه و، څنګه لاړو چې پلار د عالم و، جومات عالم و، پلار یې جومات عالم و، او بدر منیر څنګه دغه فیلډ ته لاړه؟ جی ما چې څومره د هغو مشرانو نه اورېدلي دي چې د پلار یې خو دا خوښه نه وه چې هغه دې فیلډ ته راشي، خو د هغه خپل یو شوق و، د هغه خپل هم لاولې کې شوق نه و، خو بیا هغه څه وخت له کراچۍ ته لاړه، نه هلته به یې مزدوري کوله، یعنې کې رشکه به یې چلوله. بیا هلته یو داسې هغه وخت کې ډایرکټر، هغه په هغه وخت کې ډېر ښایسته مو چې کله ځوان و، نو هغه یو داسې فلم کتو تللی و. نو بیا هغه ډایرکټر چې دی هغه سره خبرې وکړه، هغې په خپل فلم کاست کړو. نو په 1970 کې تقریبا د هغوی د لاولني فلم آغاز شو چې د هغې نوم و یوسف خان شیروان و. ها اوس لکه د بدر منیر څو لکه ستا څو ماماګان دي، څومره دي؟ جی د بدر منیر چې هغه 2 ښځې کړې، یو چې د کم زموږ د شاګرام و، بل لاهور کې ده. نو د کم چې سوات والا ده د هغې نه تقریبا د 4 لورانې دي او 2 زامن دي، او دا بله چې کوم د لاهور والا د دې صرف 3 زامن دي، لورانې هم نشته. او دا چې بله یې کړې وه هغه پنجابۍ وه که هغه پښتنه وه؟ هغه پنجابۍ وه جی، هغه پښتنه نه. هغه تعلق ساتي، راځي شاګرام ته راځي، تاسو سره راځي؟ نه هغه به ډېر نه راتله، او چونکې بدر منیر وفات شوی هم په لاهور کې، هغه به نه رات. تاسو مور سره تعلق نه ساتي چې هغوی جی اوس وفات شوی دی، هغه هم وفات شوی دی جی. ها نو دا چې کوم هغه ماماګان دي چې کوم لاهور کې 3 زامنې په لاهور کې دي، هغه څه کوي؟ هغوی جی هغه یو خو دلبر مرید د هغه خپل هم فلمونو کې شوق دی، نو نن سبا راځي یو نیم فلم کې دلبر لاهوري خزینه او جی دلبر منیر، او باقي 2 چې دي هغه یو دواړه څه کاروبار کوي. ها نو هغه پښتو زده کړې دي، پښتو هغه کوي داسې جی هغه کلاو پښتو له صحیح نه ورځي، خو نور لږ لږ ورځي نور. او دلته چې کوم شاګرام کې کوم دا ښځه هغه مو حیات ته که هغه هم وفات شوې ده؟ هغه هم وفات شوی دی جی. او دا چې کوم 2 زامنې دلته دي هغه څه شي کوي؟ هغه جی یو سعودي کې دی راغلی او بس لاړ، او بل چې دی هغه کلاس 4 دی جی، هسپتال کې دی. هسپتال کې دی. نو چې کله وفات شو نو هلته شاګرام کې ښخ کړی شوی دی، لاهور ته وړی؟ جی هغه وفات شوی هم په لاهور کې او دفن شوی هم په لاهور کې دی. ښه نو څنګه ته دغه علاقه کې یا دغه خلک صحیح جوړ کړي دي، کور یې غټه حویلي جوړه کړې ده، څومره هغه جوړ کړی دی؟ کومه هسټري تا وویله نو زمانو دپاره خو هغه داسې څه پرېښي نه دي، زه چې هغه کلاس 4 نوکري کوي، بل سعودي کې دی، نو صحیح جوړ کړي نه دي هلته؟ وی جی ماشاءالله الحمدلله هغه یو خو پکې اوس خپل کور جوړ کړو، خو دا و چې بدر منیر په خپله مې یو انټرویو کې ویلي چې لکه زما خفه په دې یم چې خپل مې ورته تېر کړو، خپل چې د هغې ځمکې او دا وې، خو هغه کم از کم چې ډېرې په لاهور کې وې، نو هغه زما د کوم چې د شاګرام د ماماګانو دوی ته پکې زیات ونه رسېدې،
او هغه بس خپل کاروبارونه کوي. ځمکې شته دي خو بیا هم لکه لاهورې دویم واده چې کوم ماماګان دو هغو ته زیاته حصه هغو ته ورسېده زیاته لکه حصه. چې کومې پیسې به ګټلې زه یم چې دا دویم واده یې په مینه کړی و نو هغه ټول پیسې هلته لاړې ته دا وایې که نه هغوی هلته لاړې دي. ها نو هغه لکه د علاقې په حوالې سره خلک لکه ډېر غټ نوم د اوسه پورې نوم یادېږي نو څه تاسو ته څنګه ګوري علاقه کې څنګه ګوري خلک دا هم څنګه کوي یاره جی زه به درته یو وړوکې شانه قصه وکړم چې زه تللی وم د مینګورې ته نو هلته چې دی ګرمي وه نو یو شربت والا و که نه نو هغه باندې زیات ترجیح دا کوم چې دا غریب خلک دی طبقه دا پې ډېره زیاته مینه ده. نو هغه زما ماما هم ما سره هغه کس هم ډېر عزت وکړو هغه شربت روپۍ هم دا هم وانهغستې مونږ ورته ویلې وایي چې لکه تاسو دا چې دی د بدرمنیر زوی دی زما ډېر وختره بدرمنیر نوسی نو ما ته د هغه خبره کوله چې زیاته خو ستا خو به نه شي یاد خو هغه چې کله دې مینګورې ته راغی نو دومره رش به و چې لکه د پولیسانو به هم ورته وایي چې خدای ته وګوره بدره ته په دې ښار کې داسې کولا عمر او زه دا خلک بیا راجوړی او دا ټرافیک په لکه د لرې لرې پورې به دا ټرافیک بیا جام وځي چې هغه به کله لکه دا صورتحال او دومره شهرت لره تر اوسه پورې موږ هم لږ یادېږي لږ فلمونه هم یادېږي خو هغه وخت کې موږ هم چې هغه کېده نو نوره دنیا بدله شوې وه خو بهرحال لکه د بدرمنیر موږ دغه کتل چې دې وخت کې هغې فیملیز یا زمن چې کوم دي یو ته وایي کلس فور نوکر دی بل هغه دی په کلي وطن کې هغې پاتې کېږي او نور لاهور کې پاتې کېږي درې زمن هغه راځي دلته خپل وطن ته هغه یو خو راځي دي او هغه دوه ډېر وخت اوس نه دي راغلي یو پکې راځي دي او مخکې ورځو کې هم راغلی او جي نو ته څه وایې چې تا کیسې اورېدلي دي تا مرکې اورېدلي دي تا ته شوق شته چې زه راځم اکټر جوړ شم یا څه جوړ شم داسې داسې لږ لږ خو هسې هم زه اکثره د هغه چې کله سکول کې مو د ملګرو به وایي د نیکه ډایلاګ دې وویله که نه ځکه د هغوی فرینډ که زه ګورم نو زه تر سوات اسلام آباد پورې رالم خو لکه داسې هغه اداکار و چې هر ځای کې د هغه فیز موجود دي که نه نو ملګري اکثر وایي چې د هغه ډایلاګ ویله خپل هم لږ لږ کوو خو داسې هغه زیات شوق هم نشته دي تا شوق دې نشته خو دا اوس تا وایې چې یاره دا نیکه مې چې کوم و الله دې اوس وبخي هغې یو دور تیر کړ یو دور خپل لمنې تیر کړه او والد صاحب یې ملا و نو هغه ټایم کې فیملی والا د هغه والا تاسو کیسې نه اورېدلې چې کله هغه فلمونو کې راغله یا څه چې هغه بد ګڼل چې نه به راځي یا به نه کوې او جی ما خو تاسو ته وایي که نه چې د هغې والد صاحب چې هغه ته دا نه وه منظوره چې هغه د رشنور فیملی والا ته هم دا نه وه منظوره او هغه چونکې هغه د کراچۍ نه کړی په 1970 کې نو هغه وخت په کراچۍ کې دوی ته داسې خاص پته هم نه وه چې هغه فلمونه کې دی بیا د وخت سره سره هغه دومره مشهور او دا شهرت په دې کې حاصل کړو نو دوی بیا وایي چې زه اوس هغه فیلډ ته تللی دی په هغې کې اوس هسې مخکې تللی دا اوس د ده فیلډ دی نو بس هغې کې بیا جي هغه پاتې مور دې څه کیسې کولې چې مور سره بیا چې کله مشهور شو راتلو به نه به راتلو او سره به څه مدد کولو نه به کولو او جي بالکل داسې خو په ټولو مې نو ما ته وایي چې زه هغه وخت کې ماشوم وم نو چې دلته به راغی تاسو به یې په دې مطلب کې ګرځولې ډېر خوشحالېدو به خپل لمسو ته او ډېره مینه به یې کوله د کلي خلک به هم هغه ته خوشحالېدو بلکې صرف په خپلو نه هغه په دې ټولو ماشومانو باندې مینه او بل ما د هغه باره کې چې کومه ډېره ښایسته خبره اورېدله چې هغه به ډېر مطلب عاجزي خوښوله او ډېر په خپله یو ملنګ انسان و نو چې کوم ځای به هم چېرته دی لکه د غریب شو دا شی هغې ته به ډېر فوکس ورکوو ډېر مطلب د هغې مدد به یې کوو ټیک شو ډېره مننه اګر نو کوڅو دا یو مختصر ونې مونږ چې دا ځوان دلته اسلام آباد ته راغلی دی دلته د اقرا یونیورسټي ده په دغه کې سبق درسګاه کې دی الله دې وکړي چې کامیاب شي نو دا میلاو شوی مې تاسو سره هغه زوړ تاریخ هم رایاد شي چې د هغه لیجنډ اداکاران هغه نومونه چې زموږ نیکونو یا پلارانو په هغه کې نوم موږ اورېده چې یاره داسې بدرمنیر دا اوس خو بدل شو هر څه کیسې بدلې شوې خو بیا موږ وایو چې هغه یونیورسټي سره د هغې خاندان سره تاسو ته ګڼې معترفي هم کړو او د هغې موجوده حالاتو باندې خبر شو چې موجوده څه حالات دي خو بهرحال مختصر غونډې یې تاسو سره تعارف و یقینا چې تاسو به دا خوښ شوي وي الله دې وکړي چې دا ځوان مخکې ترقي وکړي او دغه شانتې موږ چې کوم داسې کسان وي هغه به موږ ابلاج کړو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ